السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری شه محترم خی جوړ سي تخري دا ټول جهود د خپل دربار کې رب العالمین قبول او منظور کی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا په یو وجبان ستا په وجبان یو کس برابر شي سلسله خان چې د الله په نامه صدقه کې دومره ثواب بیني لګاده او علم واسطه له نشي ویل چې کوم سره بیانون کړي بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون. دا معنا شو چې په دې کې زده کړه او تعلیم د دواړه راغله. یو سړی به لوډ سپیکر برابري، یو سړی به خبره کوي، یو سړی به دغه صفائی کوي، یو سړی به د نشر اسباب برابري. دا ډیر حضور غواړي چې یو سړی ستړي یو دا به او یو دا صفاکي او بین شرکي او باغ باندې پیسې لګي. خو موږ د دې وجنه لګي چې الله عزوجل په ورځ قیامت به دې بدلی موږ لراکي فل ایام الخالیه. رب العالمین به چې په دنیا کې د ورځ خلکو خالی تیر کړو تاسو ډکه کړي او په دې شکر استل پکار دي چې الله عزوجل موږ په دې کې استعمالي. نو د دې لپاره چې شامپو موږ به تور مثال نشر کوو څومره تصویران پېږدو یا یو کارخانه یو دوی وغیرہ پر څومره خواري خلک کوي یا یو موبایل دی غیره پر څومره خواري نه یا نور څو کارخانه پکچانی. لیکن موږ د قران او سنت او د الله د رسول مبارک لګي نو شکرنا الله رب العزت ته مو باسه منګه دا جهود رب العالمین قبول منظور ک الله تبارک صالحات کی سب کې الله د مزید توفیق نورم درکې او دې وخت کې یقیني چې د اسلام لپاره څوک یو خبره د تایید کوي نو دا موږ ورور د زموږ معزز دی چې د خدمتونو کې واقع شرکت رب العالمین دې موږ سره د ټول عمل قبول منظور